د دغې سودا موږ د خپلو سرونو په بیه کړې ده. د پښتون وطن او په پښتونخوا وطن کښې دا زموږ مور وطن ده. په دې باندې نه د چا نه یره کوو، نه مو ولاکه په زړه کښې راځي او نه به راشي. د دغې خاورې سره څه زموږ دا غوښه داسې جوړه شوې ده، دا مور وطن دی. مونږ که مړه شو هم د دغې مور وطن په غېږه کښې به څملو. مونږ چې په ژوند څومره سکون دی، د دغې مور وطن په غېږه کښې په مرګ ته یې نه زیات محسوس کوو. هېڅ مسله موږ ته په دې خوږه ځمکه باندې نشته دی. بې خطره د دغې خاورې دپاره چې د څه شي هم ضرورت وي هغه به کوو. خبره وشوله اول هم چې تشدد عدم تشدد دغه روجانو ما اول هم بیدیدي زه نه تشدد پېژندم نه عدم تشدد پېژنم. زه خپله مور خاوره پېژنم. دغه ته چې د عدم تشدد ضرورت وي عدم تشدد کوو، چې تشدد ضرورت وي تشدد کوو. زه خپل مور وطن د خپل عقل محتاج نه بولم، دا مور خاوره د خپل عقل محتاجه نه بولم. زه ځان د دغې خاورې محتاجه بولم. دغې ته چې د څه شي ضرورت وي بس هغه پوره کوو. نو ډېر واضح پیغام دی، لوی پیغام دی، او انسانیت هم زموږ خوږ دین اسلام هم زموږ د پښتو هم په یو روایاتو حکایاتو کښې څوک مونږ پړ کړي مونږ ورته کښېنو. خو که په ټولو باندې دا شی ټیک وي بیا څه وجوهات دي چې ناست یې، بیا څه وجوهات دي چې د ژوب په احتجاجي مظاهره کښې خلک دومره زیات نه وي. بیا ولې موږ د کام وطن او د خپل خلکو دپاره ټایم نشو وستلی؟ دلته په دې نه وایم، خو چې کله لویه مظاهرې کېږي او کوم خلک چې مظلوم دی، ورک یې شوي دي، مړ یې شوي دي، هغې زړونه ژوندي کېږي چې زموږ د اواز کیسه غټېږي. هر ځای ته چې ځئ د ثواب په نیت ځئ، د ننګ په نیت باندې ځئ. خدای مو تل آباد لره. مجلس وژدېږي، ستاسو چې څه قسم سوال وي هغې جواب به هم درته وایم، او دعاګانې د ولس ته هم کوئ، د کام ته هم کوئ، د وطن ته هم کوئ، او خدای دې پښتون کام د چا د لاسه ازار نه کړي، خدای دې زموږ د لاسه هم څوک ازار نه کړي. او ډېره مننه. خو یو اخري عهد زه هم په قرآن کوم د خدای سره، چې زه به د خپلې خاورې د پښتونخوا د خاورې دپاره همیشه عمل کوم. یو قدم به پر شا نظم دا زما واده چې چا واده وي په قرآن هغه لاسونه پورته کړه. خدای مو تل آباد لره. سبا ورځ به یعنې موږ به څه کوو څه به نه کوو. نظم